مدینه منوره کې صحابه دي، د صحابه او زندگی ده او زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تربیت کې ده. ډېر ځله بعضې نوي صحابه دي، د هغې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېره ښه زندگی تیروي، ځکه هغې ته تألیف قلب په خاطر باندې چې د هغې زړونه اسلام ته لږ مایله سي، نو چې کله به یو خبره وله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په هره مسله کې د هغې سره ډېره نرمي کوله چې د اسلام څخه نفرت پیدا نسی او د اسلام څخه ستړي نسی. مدینه منوره کې یو نوجوان صحابي دی، نوی اسلام قبول کړی دی او مدینه کې د کجورو د خرماو د درختو باغ دی او په دې باغ کې د یو بل انصاري صحابي چې هغه مسلمان دی، زوړ مسلمان دی، د ده څه مخکې اسلام قبول کړی دی، د هغې یو لس درختې ورننوتلي دي. نو هغه نوجوان صحابي چې نوی مسلمان سوی دی، هغې چې د خپل د باغ د حفاظت لپاره دیوال وي، دا دیوال کږوالی پیدا کوي، نو برای هغه انصاري صحابي ته ډېرې زارۍ وکړي، ډېرې خواستې وکړي چې دا ستا د باغ لس درختې پر ما خرڅ کړه. هغه انصاري بوډا صحابي دی، د هغې په دماغ کې دا خبره نه راځي، په هیڅ شکل نه تیارېږي. آخر هغه نوجوان صحابي چونکې نوی مسلمان دی، رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې یو ناز کوي، ورته یې د الله رسوله که چیرې ته د دغه صحابي څخه ماته دا لس درختې راواخې او د دې په خاطر باندې زما د باغ دیوال سیده سي، نو بیا خو به ستا پر ما باندې ډېر لوی احسان ني او زه به په دې عمل باندې ډېر خوشحاله سم. ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکې د دې صحابو ډېر خیال ساتي، ځکه د مؤلفة القلوب چې دی نوي نوي مسلمانان سوي او مسلمان د اسلام طرف ته پیغمبر علیه السلام د دوی د مینې او د رغبت د زیاتوالي ډېر کوشش کاوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بوډا صحابي راوغوښتی، هغه بوډا صحابي ته اول ځل خبره کوي، ورته سړی دا مسلمان نوی مسلمان دی او الله تعالی اسلام ورپه نصیب کړی دی او تا ته د دې خپلو درختو پوره قیمت درکوي، نو زه تا ته یو خواست کوم چې دا درختې پر دې صحابي باندې خرڅ شي که. ما درته ویل هغه صحابي چونکې بوډا صحابي دی، د هغې په دماغ کې نه راځي. د دې بوډاګانو کله کله د عمر تقاضایي یا د دماغ کمزوري ډېرې خبرې چې پر کومه خبره باندې دی ودرېدی، بس بیا در دی د هغې خبرې څخه اړول او اوښتل دا ډېره مشکله مرحله وي. د مابین کې به زه یو لطیفه په یو کتاب کې لیکلې، و یو بوډا ډاکټر ته راغلی، طبیب ته راغلی، نو هغې ته یې شکایت وکړی، ورته حضرت زما د سترګو دید کم دی. هغه ورته بوډا دا د عمر تقاضا ده، د بوډاوالي تقاضا ده. دویم شکایت ورته کوي، وایي زما د غاښونه ورځ په ورځ رژېږي. هغه بیا ورته بوډا دا د بوډاوالي تقاضا ده، دا د عمر تقاضا ده. دریم ځل بیا بوډا ورته وایي چې ولاړ سم پر سترګو مې توره شپه او تیارې راسي. هغه بیا ورته وایي دا د بوډاوالي تقاضا ده. څلورم ځل به ورته وایي دا بوډۍ مې هم درد کوي، د هغې سره بل جواب نسته. اخر بوډا په غوسه سو، وایي ته خو هر څه زه درته وایم ته دا د بوډاوالي تقاضا ده. هغه طبیب ورته ویل بوډا دا ته چې په غوسه یې دا هم د بوډاوالي تقاضا. نو ما درته ویل د دې بوډا کله په خبره په دماغ کې په سمجھ کې نه راځي، هغه د عمر تقاضا ده، د دماغ د کمزورۍ علامه ده. خو بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بوډا صحابي راوغوښتی، ورته دا نوجوان نوی په اسلام مشرف سوی دی، که د ده سره د احسان کولو په خاطر باندې دغه لس درختې ورکې، نو ستا به ډېر احسان یې پر ما باندې په پوره قیمت یې ورباندې خرڅ کړه. هغه بوډا صحابي ورته د الله رسوله دا ستا امر دی که مشوره راکړه، که مشوره ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته امر خو نه دی، د ځانه سره مشوره وکړه، په خپل اختیار یې ورکړه. ورته د الله رسوله دا زما د پلارو د نیکه رافاته مال دی او زما د پلارو د نیکه جایداد دی، زما د پلارو د نیکه یادګار ما ته راپاته دی. زه په هیڅ صورت کې چې ما ته اختیار راکې، مشوره راکې، زه په هیڅ صورت کې دې ته نه یم تیار چې دا درخت ته یوه دانه چاته ورکړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم ځل ورته یې بوډا پر هغه نوجوان باندې دا درختې نه خرڅوي، پر ما باندې خرڅ کړه. زما سره احسان وکړه، پر ما باندې زه به د دې قیمت له درکړم. هغه بوډا بیا ورته ویل د الله رسوله امر دی که مشوره او فیصل که صرف یو مشوره ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته امر خو نه دی، صرف یو مشوره ده، یو خواست دی. هغه بوډا بیا ورته ویل د الله رسوله زما دا شی نه زړه کېږي. چې کله هغه خبره هم واپس کله هغه بوډا د باندې ووځي در دروازه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باره غږ ورپسې وکړي، هغه بوډا یې نه اوري.
ورته یې بوډا که دا 10 درختي دغه نوجوان ته ورکې د دې په مقابل کې په جنت کې زستا د باغ ضمانت اخم، په جنت کې زستا د کور ضمانت اخم. هغه بوډا نه واورېدله. یو بل صحابي دا خبره ژر پسې ور وځغلوله. د باندې هغه بوډا ته په غوږ کې ویل چې اخرنی پیغام د پیغمبر علیه صلات وسلام دا دی که د دې 10 درختو در سر تیر سي نو زه ستا دپاره د جنت د کور ضمانت اخم، زه ستا دپاره د جنت د باغ ضمانت اخم. هغه بوډا چونګې پیغمبر علیه السلام نه ویني، ما درته ویل د بوډا دماغ دی. هغه ورته لا حاجت لی، زما دې خبرو ته ضرورت نسته، زما خپلې درختې دې زما په یو شکل نظر کیږي. د مجلس کې یو بل صحابي ناست دی، حضرت ابو دحدح د مدینې منورې مالدار صحابي دی. هغې چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام د زیری او ضمانت واورېدی، دستي راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته وی یا رسول الله هذا خاصة له ام لعامة المسلمین؟ دغه ضمانت او زیری چې ته پیښی دا خاص دی بوډا ته وایه که دا عام مسلمانانو ته دا وایه؟ که خاص دغه بوډا دا درختي تا ته درکې ده ته الله جنت کې کور ضمانت ته اخې، او که بل چا د ده دا 10 درختي و تا ته راورسولې د هغې دپاره هم ستا ضمانت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته د بوډا دغه 10 درختي چې هر چا در ما پورې راورسولې د دې ملکیت یې زما لاس ته راورسوئ، یا د دې نوجوان ملکیت لاس ته ورورسوئ، د هغې ټولو دپاره زه دا ضمانت اخلم. هغه سړی دستي راووتی په بوډا خصیص. چې کله بوډا کور ته ورسېدی د دروازه ور وټکوله. بوډا چې کله راووتی د کوره سا نو بره ورته ته ما پېژنې؟ بوډا ورته زه خو دې نه پېژنم. ورته زما نوم ابو دحدح دی. ابو دحدح د مدینې منورې مشهور سړی و. هغه ورته یو مستانوم اورېدلی دی. ورته زه هغه سړی یم چې په قبا کې، قبا د مدینې منورې د یو اول طرف محله ده، او زه هغه سړی یم چې په قبا کې زما 1000 درختې باغ دی، او په ټوله مدینه کې زما د باغ مثل څوک نه لري. بوډا ورته یو بالکل مې اورېدلی دي، ستا د باغ غوندې باغ په دې ټوله مدینه کې نشته. ورته بوډا یو سودا در سره کوم دا 10 درختې رانسم. بوډا اول انکار کوي چې د 10 درختو خرڅلاو ته حاضر نه یم. ورته بوډا د مدینې منورې د قبا د 1000 درختو باغ ستا په ملکیت کې راغلی، صرف دا 10 درختې ما ته راکړه. د بوډا زړه دستي ولاړ سو او بوډا ډېر خوشحاله سو، دستي سودا کولو ته تیار سو. هغه 10 درختې ورکړلې او د هغې څه وروسته هغه خپل باغ یې د ده څه تسلیم کړي. دی چې کله رالی پیغمبر علیه صلات وسلام ته ډېر خوشحاله دی. ای د الله رسول 10 درختې ستا په ملکیت کې دي، چې په کم چا باندې وقف کوې ستا اجازت دی، زما د طرف اجازت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام د خوشحالۍ څه مخ سرس، او پیغمبر علیه صلات وسلام دستي ورته ویل ابو دحدح د جنت د کور او د جنت د باغ ذمهواري دې ما اخیستې ده، زه پر خپله ذمهواري باندې ولاړ یم. ابو دحدح چې د مسجد نبوي سره ووتی، رالی د باغ قباله رالی، او په باغ کې کور دی. د باغ څخه لرې یو طرف ته ودرېدی، نارې کې ام دحدح د ده کور والا وه. ولته یو ځل در ما پورې ځان راورسوه. هغې چې کله در ده پورې راورسېدله، ورته ما خو د دې باغ سودا کړې ده، نور نه دا باغ زما دی، نه ستا دی، نه زما د بچو دی، نه ستا د بچو دی. ورته زما زړه دومره لا نه غواړي چې زه په دې باغ باندې در دې خونه او در دې کوره پورې در ننوځم، زه پر دې ځای درته درېږم. نور دا باغ پردی دی، خپل بچان در لاس ونیسه، خپل تورې پر دې وږه باندې واچوه، در ما پورې راځه، ما او تا به د استوګنې دپاره بل ځای پیدا کړو. هغه زنانه ورته وایي چې څنګه سودا دې کړې ده؟ ورته دا مې د جنت د کور او د باغ په مقابل کې سودا کړی دی. د هغه زنانې په سترګو کې اوښکې راغلې. ورته والله ان هذا اليوم لخير ایام عمرک، په خدای قسم نن مې په داسې حالت کې ولیدې چې ستا سره مې څومره زندګي تېره سوې ده، داسې بهترینه ورځ کې مې نه وې لیدلی لکه نن چې مې په کومه بهترینه ورځ کې ولیدې، چې څومره دې بهترینه سودا کړې ده او څومره بهترینه دې معامله کړې ده، او د دنیا د یو معمولی باغ چې د هغې څو ورځې زندګي ده، د هغې په مقابل کې تا د جنت دایمي باغ رانیولی دی. نو هغه زنانه په ډېره خوشحالي کې ځي، هغه خپل توري و بچان در لاس راونیسي او بیا یې راباسي او د هغې څه وروسته راسي.